واضح دی واروي چې زما کور ته د وطن کور ته ته ورننوځې ستا کیلو ته به دا خلک درننوځي ستا کیلو ته به دا خلک درننوځي. دلته خو عامو ولسونو ته تا چیک پوسټ جوړ کړی دی د یو ویښته تلاشي یې کوئ. تلاشي د باجوا وکړه چې څومره ډالر یې د ځان سره یوړل. وطن ټول مورچه او پاټک جوړ شوی دی چې کله هم سخته ورځ راځي اول صف به خالي پرېږدي یا به مونږ ته پرېږدي یا خو بس نه کوي. ورته راټولېږو به ورته غټېږو به ورته مضبوطېږو به وچ به یې په تماریز وهېږو چې ګن څلورو د یو سړي د وجې وطن غر کېږي. پرېږده دا جاسوسې پرېږده دا 15 کیلو دال پرېږده دا خبرې پښتونه ومروته د پښتنو ټولو کامونو د خپل مټونو ته مخه کوي په خپل مټ د خپل وطن وګټه په خپل زور د خپل وطن وګټه. زمونږ په انسانیت کې کوم فرق دی چې دا دنیا پې غلې ده او په بخښنه سره د نورو مسلمانانو سره چې ظلم کېږي زه په حق یم چې د هغې په حمایت کې راوځو. زمونږ په مسلماني کې څه فرق دی یار کومه کمی ده زموږ په مسلماني کې چې زموږ سره څوک نه دی. مسلمانان یو پښتانه یو انسانان یو دنیا ته خواست کوو چې څه بد مو در سره کړي دي. 15 لکه پښتانه نن راجمع شي د تربیلۍ ډیم کارونه پرېږدي چې یوه یو نټ به نه کم در چې زما د خاورې بجلي نه وي پوره بیا به دی رانه وګټي. د زړه د تله سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او بیا آفرین درته وایو چې د خپلې خاورې د امن دپاره د خپلې خاورې د سوکالۍ دپاره د خپلې خاورې د ښه ژوند دپاره او راتلونکي دپاره نن په دا سره غرمه کې دلته ناست یې ولاړ یې او د خپل وطن خبره کوې. دا خو سور غرمه دی چې سر اور هم شي مونږ به د خپلې خاورې دپاره ولاړ یو د خپل وطن خبره به کوو. دلته خبره وشوه زه په تفصیل خبره پې کومه. خلک وایي چې خړ لکي مروت خړ پړ نه دی دغته خدای ډېرې شتمنۍ ورکړې دي. زه به په دې باندې نن خبره کومه چې داسې ځمکې په ټول پښتون کام شو د چا سره نشته لکه دته چې خدای ورکړي دي. دته خدای غرونه ورکړي دي اوبه یې ورکړي دي مدنیات یې ورکړي دي. که غرونه دي خدای د مدنیاتو ورته ډک دي او که ځمکې دي خدای آبادې دي. خو اوس چې پالیسۍ داسې دي چې محکوم دي او محروم دي نو ظاهره خبره ده بیا به دا د خړ پړ لفظ استعمالیږي. کنی دا خړ پړ لکي مروت نه دی دا زرغون لکي مروت دی دا ښکلی لکي مروت دی. محترمو د لکي مروت د اوسني جنګ کړې د کوم ځای نه شروع شوې کوم نامونه استعمالېدل په کومو ورځو کې کوم نام استعمال شوی دی زه یو درته بیانوم. 4 میاشتې اول د یو ګروپ نام راته پرون د بل ګروپ نوم راته سبا د بل ګروپ نام راځي څه وایي نوي نظامونه نوي نامونه راوړي. 4 میاشتې وړاندې دلته حمله شوې وه چې کومو خلکو قبوله کړې وه نام یې رانه هېر شو هغه بل نام و. پرون چې حمله شوې ده هغه بل نام و. 2 میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام و. دلته د فوج هم مختلف ادارې دي هغه نور نامونه دي نو هغه نوي نامونه راځي او کار یې یو دی. خدای خاوره بد امني جوړوي. خو زه
زه به د لکي مروت خبره بعد کې کوم یو ځل دلته د کام مشران ناست دي د کام ځوانان ناست دي زه رښتیا درته وایم علما کرامو سپین ږیري چې ناست وي ما ته دلته ځان بد ښکاري خو له لاندې د شور د وجې چې شور ویره شوي هغې وجې نه دی خوښېدو محترمو دا کام د دوه داسې مسایلو د لاسه غر کېږي تباه کېږي ژړا ته مجبور دی خپل کور پرېښودلو ته مجبور دی په عزت کې کمی راغلی دی سیالي یې نه پوره کېږي چې هغه دوېړې مسلې طبي نه دي قدرتي نه دي بلکې جوړې شوي دي محترمو پښتون قوم نن سبا یا د نشتې او د بېروزګارۍ د لاسه او یا د ترهاګرۍ د جنګونو د لاسه هم خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور دی هم خپل کلي پرېږدي یا به نیستي وي یا به ترهاګري وي په ژړا دی یا نیستي ده او یا ترهاګري ده محترمو په عزت کې کمی دی یا نیستي ده او یا ترهاګري ده محترمو سیالي نشي کولی یا د نیستۍ د لاسه د کور نه نشي راوتلی یا د ترهاګرۍ د لاسه درانه درانه مشران ښکلي ښکلي خلک معذبه خلک په معاشره کې د ګرځېدو نه شول پاتې نو محترمو دا دواړې مسلې زه په تفصیل چې یادوم چې کوم کوم مسایل ځنې جوړ دي دوه ورځې اول هم د بنو ډومیل په سیمه کې یو پلار خپل ماشومان وژني او هم 15 ورځې اول په وزیرستان کې ماشومان په لینډ ماینز کې الوزي یا نیستي ده او یا ترهاګري ده چې ته خوار یې او ذلیل یې محترمو کام ته یوازې مسلې ویل چې دا د مسلې دي او بیا یې حل نه ورته ښودل دا کام ذهني خرابول دي نور غریب منتشر شي زه یې حل درته ښایم چې حل یې څه دی د نیستۍ د ورکولو دپاره خدای تا ته وسایل درکړي دي د پښتنو خاوره د وسایلو ډکه ده او د جنګونو د ختمولو دپاره دومره لوی کام یو چې په مزاحمت یې ختمولی شو لږ څه تعاون غواړي د دهشتګردۍ او د جنګونو د ختمولو دپاره خدای پاک د خاوره د وسایلو ډکه ده د دنیا تر ټولو غټ د زنغوزو ځنګل د چلغوزو ځنګل ستا په خاوره په وزیرستان کې موجود دی لکه مروت کرک او تر شوا پر د ګیس ذخایر دي نارت وزیرستان کې کاپر او سره زر دي د افریدو خاوره د کویلو ډکه ده مومند او باجوړ د ماربل او د نفرایټ ډک دي د دیر لرګي د په دنیا کې خلک ارمان لري چې یو میز مې ځنې جوړ وای داسې لرګی لري سواد زمرد لري سواد زمرد لري بونیر ماربل لري او صوابۍ د اوبو ډکه د ډیمونه لري بجلۍ لري د بجلو خاوند ته یې د ګیس او د کویلې خاوند ته یې د میوو خاوند ته یې د سبزو خاوند ته یې بیا هم خوار یې بیا هم غریب یې بیا هم برباد یې بیا هم تباه یې وجه څه ده بجلۍ خو ستا خاوره جوړوي خو ستا په خاوره شته دی نشته دی ډیم تربلا ډیم په صوابۍ کې ده او په بخښنه سره دفتر یې په لاهور کې دی زه بیا وایم د پنجابي نه موږ د شکل په بنیاد نفرت نه دی چې تور یې که سپین یې دا خدای ورکوي په دې زموږ تعصب نشته دی څه غندي په دې مو نشته ورسره نفرت دی څه خوري په دې باندې معامله نه ده خو زما د خاورې په وسایلو اول حق زما د بچو دی که چیرې پښتانه نن هم خپل وسایل وګټي زه په یقین سره درته وایم چې دوی به د دغې نیستۍ د ضلالت نه ووځي او دومه خبره ستا د خاورې بدامني ده ترهاګري ده جنګونه دي ما ته د دغې کام یوه جرګه یوه جلسه داسې راوښیي چې زما د کان سپین ږیري او مشران سره راجمع شوي وي او یو چاته یې ټرینینګ ورکړی وي چې ته جنګونه وکړه یو چاته یې اصلې ورکړې وي یو چاته یې پیسې ورکړې وي نشته داسې مولوي صاحب دا کرنل امام وایي چې ما ورکړي دي ټرینینګونه او زه یې ورکوم
تا تر جرنیل حمید ګله پر دا خلک خپل مني زما د کام بېوسي ده هغه کور ته اوړه نشي راوړلی نو دومره غټ قیمونه به دی څنګه وکړي واورور زما ولسونه کلیوال ولسونو ته چې اوس هم ووایې چې چچنیا په کوم طرف ته والله که په دې درته سیخه کړي چې هغې ته ده که هغې ته ده دا ستا جی ایچ کیو ته معلومه وه دا ستا د پالیسیو لاندې دا راغلي دي دا ستا د ډالري پالیسیو لاندې راغلي دي دا هر څه چې کېدل په دې کې وینه د چا تویه شوله هر کله چې مروت را جمع کېږئ شاه حسن خیل چې درنه هیر نشي یو نیم سل کسان یې په یوه ورځ وینه ورتویې کړې وې دلته د پښتنو ډېرې وینې تویې شولې ول په ول یې په وینو کې د سپینګیریو پګړې پرتې وې زه او ورونو هغه ورځ در یاده کوئ چې د پېښور په مینا بازار کې د پښتنو خویندو لس لس جسمونه ټکړې پراته وو په دې دماکو کې د شرم خبره ده دلته په سلګونو سلګونو سړي خو پرېږده ماشومان ووژل شول کورونه ړنګ شول تباهۍ وشولې بربادۍ وشولې مونږ په داسې حالاتو کې ذمہوار هم زمونږ په کور خلک راننوځي چې ته زه څنګه یم زما دا وست کله و زه دا وس لرم نه چې دا وکم زه دا فکر نه لرم دا زما مفادات نه دي په جنګ کې زما کوم مفاد دی په امن کې زما د خاورې مفاد دی چې امن وي زه به جماعت ته تللی شم چې امن وي زه به سکول ته تللی شم چې امن وي زه به کاروبار کولی شم چې امن وي زه به روزګار کولی شم زما سکول مدرسه به بحال وي چې امن وي زما به جرګې وي چې امن وي زما به د اختر خوښي وي ورور په امن کې زما مفادات دي په امن کې ما ته څوک یعنې خپل ژوند مې تېرېږي جنګ زما د خاورې مفاد نه دی په جنګ کې زما د خاورې نقصان دی په جنګ کې ډالر ما ته نه میلاویږي په جنګ کې ستا ګټې دي په آسټرالیا کې د جزیرې پې واخیستلې ځان ته د پاپا جونز پې جوړ کړل هر جرنیل د چې ریټایرډ کېږي په اربونه ډالر د ځان سره وړي نن وښایه اربونه ډالر یې له کومه راوړي وو دلته خو عامو ولسونو ته تا چیک پوسټ جوړ کړی دی د یو ویښته تلاشي یې کوئ تلاشي د باجوا وکړه چې څومره ډالر یې د ځان سره یوړل نو لہذا دا دهشتګردي او نیستي د دغې حل څه دی د دغې حل مزاحمت دی که ته په امریکا یقین لرې که ته په اقوام متحده یقین لرې که ته د دنیا په بل ملک یقین لرې او که ته د دغې ملک په جرنیلانو او واکدارانو یقین لرې وباسه دا هیلې د خپل ځان نه وپښتونه ومروته او د پښتنو ټولو قامونو د خپل مټونو ته مخه کوئ په خپل مټ د خپل وطن وګټه په خپل زور د خپل وطن وګټه د خپل مټ نه پورته هیڅ ضمانت نشته دی ستا د پردیو پالیسۍ دلته په جنګ کې یې ګټې دي ستا مفادات په جنګ کې نشته دی د خپلې خاورې د امن دپاره به په خپل مټ زور کوې ته چې راټول شې ته چې مزاحمت شروع کړې زه رښتیا درته وایم چې هېڅکله تا څوک نشي خوارولی هسې تپوس کومه مشرانو چې 15 لکه پښتانه نن راجمع شي د تربیلۍ ډیم کارونه پرېږدي چې یوه یو نټ په لکم در چې زما د خاورې بجلي نه وي پوره بیا به یې دی رانه وګټي چې د لکي مروت او د کرک د ګیس پیپونه یې هسې وغورځوو چې که څوک فیکټري په پنجاب کې جوړول غواړي زما د وطن ګیس ته دلته دی جوړه کړي بیا به ستا د وطن بچي د پارکونو مخکې په 100 روپۍ بوټونه پالش کړي ستا د خاورې او په دې خاوره باندې دلته ډرامې شروع دي کله د طالب په نامه خلک کور ته راننوځي کله د فوجي په نامه باندې کله د اپریشن په نامه باندې واضحه دیوار وي انعام خان د لکي مروت خبره وکړه چې اپریشن ته نه پرېږدو او دهشتګردي ته نه پرېږدو واضحه دیوار وي چې زما کور ته د وطن کور ته ته ورننوځې ستا کیلو ته به دا خلک درننوځي ستا کیلو ته به دا خلک درننوځي دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی چې پالیسي به یې جي ایچ کیو جوړوي او غمونه او دردونه به زما د وطن هر پر پښتانه خوري دا نشي کېدلی چې وینه به زما د وطن تویېږي دا اوس ډېر لوی قوتونه دي د دغې مخه په یو سیمه موږ نشو نیولی په یو قبیله یې نشو نیولی یو مخصوص ګوند یا تنظیم دا وس نه لري دا به باحثیت کام ټول راپاسو ورته راټولېږو به ورته غټېږو به ورته مضبوطېږو به او اوس به یې په دمارې سورېږو چې بند که نو لہذا په سوات کې هم
پرونو ماشومانو ژړل د اختر په ورځو کې دا اوس کویټه کې دماکه شوې وه یوه ماشوم او ماشومه ته یې ډېر وخت بس په کور کې پیسې ورکړې چې لاړ شئ ځان ته کالي واخلئ هغو ټوپونه وهل بازار ته تللي وو واپس چې راتلل دماکه وشوله کور ته یې سره د هغې نویو کلو په وینو کې ککړ ورړل تاسو ته پته شته دی د اختر په ورځو کې په وزیرستان کې یو ماشوم چې ټول وجود یې لاندې ختم شوی و مخ یې بارودو سوی و او پلار یې د یو ګیلاس مخ ته د یو کیلې مخکې ناست و ولې کې دا ظلم تاسو اندازه لګولی شئ چې یو پلار ته خپل ماشوم په بارودو سوی کیږي د مړ پروت وي و جسم یې ټکوړې ټکوړې پروت وي اندازه کولی شئ د دې خپل بچي در یاد کوي زه دا ټول پېژنم دا پلارونه دي ولا چې بچی د ماشی هم وخوري عجیبه خلک دی نه دا انسانیت زړه په پښتنو د چا وسي و دومره انسانان دي په دنیا کې چې په فرانس کې سړي مړه شي چې په بل ځای کې سړي مړه شي دنیا بیا شته دی اقوام متحده شته دی انساني حقوق ادارې شته دی زمونږ په انسانیت کې کوم فرق دی چې دا دنیا پې غلې ده او په بخښنه سره د نورو مسلمانانو سره چې ظلم کېږي زه په حق یم چې د هغې په حمایت کې راوځو زمونږ په مسلماني کې څه فرق دی یار کومه کمی ده زمونږ په مسلماني کې چې زمونږ سره څوک نه ودرېږي مسلمانان یو پښتانه یو انسانان یو دنیا ته خواست کوو چې څه بد مو در سره کړي دي نن هم موږ نه یو خبر نن هم زه شپه ورځ سوچونه کوم چې یا خدای پاکه د دغې جرنیل سره موږ بد څه کړي وو د دغې امریکې او د دغې نورو قوتونو سره موږ بد څه کړي وو چې په کور مو راننوځي دا د ډالرو خوند یې په پوزو ننوتی دی او نن څه شی دي لکې مروت په امن کې و د لکې خلک مونږ پېژندو دا نرم مزاج خلک دي دا د صحبتونو خلک دي دا د مجلسونو خلک دي تراګریل دوی پېژندله نه قسم دی جرنیله تا پسې راوړه دا د امن خلک دي دا د مینې خلک دي کله دې راوړله چې کله د لکې مروت په خاوره ګیس او دلته یورینیم ولیدل بیا دلته لانجه جوړه شوله چې دهشتګردي ده بیا د په دې نامه غرونه ونیول نن د لکې مروت کالجونه نه مورچې جوړې شوې دي نن د لکې پوسټ ګریجویټ کالج مورچه ده غزني خیل کالج مورچه ده چوکونه د مورچه جوړ شوي دي هسپتالونه مورچې دي وطن ټول مورچه مورچه او پاټک پاټک جوړ شوی دی د ژوند نه مو څه خوند مو پاتې شوی دی مروت تاسو خو به ماښام د یو بل کور ته د یو بل حال اخیستلو ته تللی اوس تللی شئ یو ځل یې په بدو اخته کړئ بیا په ترهګرو او اوس کیسه را روانه ده چل جوړوي مروت د کورونو نه وباسي زما دا خبره یاده ولرئ ناکام به وي خو ناکامولی کله شي د ناکامولو دپاره به خپلمنځي اختلافونه لرې کوئ سیاسي اختلافونه به لرې کېږي په تخت لاهور به ملي هلته کېږي دلته به د وطن خبره ټول کوو دا خبره نشته چې ته د کومې پارټۍ یې ته د کوم خیل یې ته د کوم کلي یې ته زما د وطن یې چې هر څوک هم یې دلته به یوه خبره کوو هم به هم لږ زه په ټول پښتون قام ته وایم چې یو تعاون به ته هم کوې دا د فوجي او د طالب جاسوسي به پرېږدې ته چې د فوج او طالب جاسوسي کوې چې د فوجي ملګرتیا کوي بیا طالب ته ځان ته جواز جوړ کړي کلي ته راننوځي او چې د طالب جاسوسي کوي فوجي ځان ته جواز جوړ کړي کلي ته راننوځي د یو سړي د وجې وطن غر کېږي پرېږده دا جاسوسي پرېږده دا 15 کیلو دال پرېږده دا خبرې دا وطن په سموسو او په پکوړو نه جوړېږي خولې به تویوې داسې په چوکونو باندې مینې به ورکوې دغه وطن ته او هغه خلک چې دلته راغلي دي پوره په خپله ژبه نه ورسره پوهېږو د خپلو خلکو کمۍ مه ورته کوئ کلک ور ودرېږي پوځي طالب نه چې ټوله دنیا هم راجمع شي د خپلې خاورې خبره به کوو د خپل وطن خبره به کوو او په خپل وطن کې مونږ هېڅ تفریق نه کوو چې ته د کوم ګوند یې او د کومې فرقې
صرف دومره درته وایم چې لکي مروت د حملې لاندې ولې دی. لکي مروت یو سټریټیجیک اهمیت لري. لکي مروت ته چې ونیو ټانک، ډی خان، بنو، کرک او وزیرستانونه او دیخوا دا د ټول دیخوا د جنوبي اضلاع منځ دی. لکي مروت په جنوبي اضلاع کې داسې یو ضلع ده چې پراخ غرونه هم لري، پراخ سیمې هم لري. لکي مروت کې ځمکې او غرونه ډېر دي، خلکو ته موقع پسې پیدا کېدلی چې خپل ټریننګ کمپونه جوړ کړي. لکي مروت اهمیت لري د دوی لپاره. د خړ پړ لکي مروت خبره نه ده. ستا یو کنال چې جوړ شي دا زرغون لکي مروت ته چینې جوړوي. ما هلته هم ورته ویلي وو. دوې خبرې کوم. کورمتنګي ډیم او هر ډیم چې د لکي مروت په حق کې وي باید لکي مروت خپل حق ورکول شي. او جوړ کنال دی، جوړ کنال دی، هغه ته هم راخلاص شي. محترمو د لکي مروت ګیس په ځمکه ډېر لاندې و، هغه یې لیدلو، خو په ځمکه باندې درته جوړې روډ یې نه لیدلو. د وطن سره مسخرې روانې دي. غټ غټ سړي او دوی مغلطول غواړي چې که په خبرو به یې وغولم. محترمو ما ته یو ملګري خبره کوله چې د 800 کنالو ځمکو تښتن یو مروت د 20 کیلو تروړې ته ولاړ و په لاین کې. ظلم دی یار، جبر دی. آیا موږ صرف پښتانه دې ته یو چې په اف سي کې مې برتي کال ته د بلوچ سره دښمني را باندې وکړه؟ که دلته هم حق دی، لہذا دا حقوق مزاحمت غواړي. محترمو لکي مروت زرغون دی. تر ټولو غټه فیکټري ستا په خاوره ده، لکي سیمنټ فیکټري. نو چې په هغه کې هم نوکرې درکړي د لکي مروت بچیان به بیا یې خوا دېخوا مزدورو ته نه وي ډېر مجبور. لہذا د دغه دپاره مزاحمت پکار دی. نن زه ځکه خبرې کومه چې زما د لکي مروت سپین ګیري دلته ناست دي، علما ناست، سیاسي لیډران تقریبا ناست دي. زه ټولو ته خواست کوم موږ ستاسو د لښکر غړي یو، یوه فیصله وکئ، 15-18 کسان سره کښېنئ، موږ مه پکې غږوئ، تاسو یې وکئ، موږ ته اډر وکئ. که په فکري کې حقوق وي، که د ګیس حقوق وي، که د امن خبره وي، چې یوه واضحه پالیسي ورته جوړه شي. او یو خواست په صرف دا وي چې کله هم سخته ورځ راځي اول صف به خالي پرېږدئ یا به موږ ته پرېږدئ یا که تصدیق دا د مروت زنده باد، د پښتنو زنده باد نارې وایي. منظور به خپل زنده باد شي. دا د منظور خبرې نه دي، دا د فرد خبرې نه دي، دا د تنظیمونو خبرې نه دي، دا ټول د ټول قام د هر وګړي خبرې دي. لہذا زه صرف دا یو خواست دا کوم چې تعاون وکئ د خپل قام سره، د قام د دښمنانو سره مه کوئ. او دومره خبره پالیسي ده لکي مروت ته نن هم او پرون هم په بخښنه سره څوک ته زړه نه خفه کوي. که تېر حکومت و که موجوده حکومت و فوج یې که دومره هم په کیسه کې وي، هغه خپل کار شروع کړی دی. زه یو میاشت اول هم تاسو ته مثال درکولی شم چې په پلانکي ځای کې په 3 بجو باندې په 3 بجو باندې فوج ووتو، په 4 بجې هلته طالبان راغلل. پالیسۍ په هغه شان لګیا دي، هغه حکومتونه خو بدلیږي را بدلیږي، خو کار لګیا دی. لہذا صرف دومره وایو چې دا به په حکومتونو نه پرېږدئ، دا به په فوجونو نه پرېږدئ، دا به په دنیا په نورو ادارو نه پرېږدئ. خپل مټونو ته مو کیسه راغلې ده، پښتنو د ننګ میدان تیارېږي. راځئ چې خپل د مټ زور ورته وښایو او د دغې خاورې نه دا بلاګانې، دا نیستۍ او دا ترهګري ختم کړو او ټول پښتانه به ورته یو کېږو. دا ټوله زموږ خاوره ده. دلته خبره وشوه لاندې نه چې مېلمه ته مایک ورکئ. ورور مېلمه به زه د اټک هغې خواته وم، د اټک دې خوا مې ټول خپل وطن دی، خپل مو خلک دي. ډېره مننه.